ځکه بعضو علماو دا خبره کړې ده، دا یو فایدهمنه خبره ده چې حدیث کې دا راځي چې کله انسان مړ شي نو د ده عمل بند شي سوای د دریو خبرو نه چې د هغې اجر په ده پسې روان وي. یو پکې دی او علم ينتفع به، هغه علم چې خلک ترې فایده اخلي. نو ښکاري داسې والله عالم چې په دې کې دنیوي علم هم داخل دی، خو په شرط دی چې نیت یې برابر و، نیت یې د الله دپاره و، نو بیا پکې دنیوي علم هم داخل دی. لکه یو سړی دی ډاکټر شوی دی دې دپاره چې مسلمانانو ته ډاکټري وښیي او په مسلمانانو کې ډاکټران ډېر شي. یو سړی د انجینیر دی چې مسلمانانو ته انجینري وښیي، د دوی لپاره لارې کولو کړي دي او درسونه یې کولو کړي دي او سکولونه یې کولو کړي دي او یونیورسټیانو کولولو کې مرستې کړي دي او ډېرې منډې وهلي مسلمانانو لپاره چې دا امت مخکې شي، چې دا امت ترې نورو امتونو مقابله وکړي، چې دا امت الله ښه عزتمند کړي او ښه زور ورله ورکړي، نو انشاءالله دې کس ته به هم الله اجر ورکوي. ما خبره دا کوله چې داسې ژوند تېر کړه چې شاته دې څه پاتې شي، تذکره دې شاته پاتې شي، یاد دې پاتې شي. یعنې ډېر په اربونو په زرګاو په لکاو خلک راغلي دي او ته دې څوک یادوي نه. خو کومو خلکو چې د امت دپاره کوم خدمات کړي دي د دین خصوصا هغه ژوندي دي اوس هم د خلکو په سینو کې، د هغوی تذکره اوس هم شتي د خلکو په ژبو باندې خلک یې یادوي. دغه شان د امت دپاره څه وکړه، سوچ خپل غټ ساته، وړوکی سوچ مه ساته. غټ سړی غټ سوچ ساتي، اوچت انسان اوچت سوچ ساتي. چې کمزوره غونته کي دی لږ غونته کې منډه وایي، بس د ده سوچ دقیق. لکه اوس کمزوره انسان چې د کمزوري انسان دا سوچي چې زه به دا خېټه دا به څنګه کوم، فقط مخې ته خبره ودرېږي، بس دا د کمزوري انسان سوچ دی. د غریب دقه منډه ده، بس زه به کلي ته څنګه یو 500 ریاله یو 1000 ریاله یو 2000 ریاله لګم، بس په دې باندې د خبره ټوله ودرېږي. د ده ټوله قصه ابتدا انتها ختم. چې کوم دروند سړی یا موږ به داسې وایو چې کوم غټ سوچ والا سړی، نه، هغه دا وایي زه به کور ته پیسې څنګه لېږم او د دې سره به په څومره یتیمانانو باندې به دې میاشتې له څومره خرچه کومه، زه به صحیح د خپلو بچو د رزق هم ګټم، خو په دین باندې به څو لګوم په دې میاشت کې. جومات جوړېږي زموږ په کلي کې په علاقه کې، هغې له دومره پیسې ورکول غواړي. مدرسه د جامعه د زموږ په علاقه کې هغې له دومره پیسې ورکول غواړي، د الله په لار کې لګول غواړي، کونډه دی، یتیم دی او داسې پسې بیا ځه. دا د غټ انسان د غټ انسان سوچ دی. دغه سوچ وړوکی نه دی، صرف په مزدورۍ او د کور په خرچه نه ختمېږي، د هغه سوچ ډېر مخکې دی. زه به په څه طریقې سره دین زده کوم، زه به په څه طریقې سره خپل کلي والو ته، خپل علاقې والو ته، خپل ملک والو ته دین بیانوم، زه به څنګه هغوی په قرآن او حدیث باندې پوه کوم، زه به څنګه هغوی د الله او د الله د رسول په وینا باندې پوه کوم، زه به د توحید څنګه خورم په خپل علاقه کې، زه به د سنتو د تابعداري دعوت په خپل علاقه کې څنګه ورکوم. داسې یو هم یو غم یو سوچ پکار دی. زه نه وایم چې داسې په موږ کې ډېري هسې صحیح ده، ښه ګمان خو ساتو، خو بعض خبرې حقایق دي. زه وایم چې داسې په موږ کې ډېر لګي شتي. لکه ما داسې ملګري لیدلي چې د هغوی سره دومره سوچ دی د دعوت، دومره سوچ چې هغوی پوره میموري کارډ یې د علماو هغه تقسیموي او بیا دومره خوشحاله شي، دومره خوشحاله چې کله ویني چې یو کس ته الله هدایت وکړو نو ته به وایي چې لکه ده باندې چې د جنت زیری شوی دی، دومره خوشحاله. دغه اوچت انسانان دي. زه تاسو نه تپوس کوم، کوم چې ناست دي او کوم چې زما دا بیان اوري او کوم چې ویني، ته په واټساپ باندې څو کسانو ته بیان یوه ورځ لیږي،
کم یو په تاسو کې دعوت کوي څو کسانو ته دعوت مخکې لګي چې الله ورته هدایت وکړي تا چاله د اوسه پورې میموري کارډ اخیستی دی ډک کړی دی وله ته د اوسه پورې چېرته څوک درس له بیان له راوستی دی حقیقتونه ځان له جوابونه ورکوي نو زه خو حالات اینم د هغې مطابق زه لګیم خبره کوم تا څوک ملګری کړی په خپل کلي کې تا د توحید دعوت چاله ورکړی تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دعوت چاله ورکړی تا څومره ځوانانو ته ویلي چې نشې مه کوئ لږ حساب وکړئ ځان سره تا څومره ځوانانو ته ویلي چې مونځ اودس کوئ څومره کسانو له یې دعوت ورکړی دی چې دروغو نه ځان ساتي او ښایسته اخلاق ساتي دا چا ته دا ویلي څومره خلکو ته دې ویلي څومره خلکو له یې دعوت ورکړی کیدای شي نتیجه صفر نو ته یې څه بیا څه کې به یې دنیا کې څه دپاره راغلی تا چې ده تپوس کړی چې دنیا ته څه دپاره راغلی ته څه کې به یې دنیا کې خوراک او څښاک خو ځناور هم کوي بچی پیدا کول دا خو د ځناور هم پیدا کېږي د ښځې سره میلاوېده کې دا خو ځناور هم کوي ته څه کې په دې دنیا کې د الله بندګي نشتي د الله د دین طرف ته دعوت نشتي د الله د دین دپاره منډې نشتي توحید نشتي د پیغمبر تابعداري نشتي د هغې طرف ته دعوت نشتي دا سړی کوي په دنیا کې څه زه خو دې ته حیران یم راغلی دنیا ته د څه دپاره یې ونښتې موږ په څه کې